اقدم بدی وطن گام پو گام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې برستا په سرو ګل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له عبدالوکیل سره نغدي مرسته وکړه. عبدالوکیل د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څه موده وړاندې د غرق ښویدنې له امله 2 زامن او میرمن شهیدان شول. په دې پیښه کې د نوموړي د کورنۍ پاتې نور غړي ټپیان او کور یې په بشپړ ډول ونړېد. پر دې سربیره ملا عبدالغني برادر اخوند اړوندو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې له نوموړي سره د کور د سامان آلاتو، خوراکي او نور اړینو توکو مرستې هم وکړي. سپېرې دښتې برستا په سرو ګلونو کړم سمسورې